السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې په فیسبوک باندې مې بیان کته چې حضرت عمر رضی الله عنه په زوی باندې د جادو په وجه يهوديانو لاس تېنه ویسته. جناب محترم، اوله خبره خدا ده چې د فیسبوک مسلې ما اوري. په فیسبوک کې نن ما یو مولا اورېده، اوږده ږیره یې وه او غټه غوندې خېټه یې وه او بس غلطې مسلې پکې بیانولې او دومره قطعي لګیا و چې زه ډېر زیات خفه کړم. بالکل د شریعت د اصولو خلاف لګیا و او غټه ږیره هم پکې پرېښې وه او بیا یې دا هم ویلې وای خیر دی دا زما ویډیو په موبایلونو باندې نشر کړئ چې خلک یې واوري او مسلې هم غلطې کولې. ښه، اوس دا مولا دی او په فیسبوک باندې هم لګیا دی، نو بس بیا خلک مولیانو پسې خبرې کوي. نو یوه مسله خو دا ده چې د فیسبوک مسلې ډېرې یقیني نه دي، په هغو باندې عمل مه کوئ. صحیح دی. دویمه مسله دا ده چې یاره د عمر رضی الله عنه زوی باندې لاس ویستی و، نو دا مسله ماته نه ده معلومه او انشاءالله وي به هم نه. د عمر رضی الله عنه د یهودو د جزیرې د عرب نه د ویستو وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري فرمانو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده، د وفات کېدلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 ورځې مخکې صحابه راوغوښتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي و میمونه رضی الله عنها د هغې په کور کې و، وایي راشئ چې زه تاسو ته خبره وکړم. نو بیا هغې کې 3 خبرې ورته کړې وې. یوه خبره دا وه چې اخرجوا اليهود من جزیرة العرب، او دا یو کتاب دی د سیرت ډېر بهترین او مضبوط کتاب دی، صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لیکلی الرحیق المختوم، او یو بل کتاب دی نظرة النعیم فی مکارم اخلاق سید المرسلین، 8 جلد دی، په هغې کې دا باقاعده طور سره دا حدیث شته. نو یو مسله خو دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان دا یهودیان د جزیرې د عرب نه ویستي. رسول الله فرمایلی و اخرجوا اليهود من جزیرة العرب، نو چې کله عمر رضی الله عنه حاکم شو نو بیا د یهودیان د رسول الله د فرمان په اساس باندې ویستي دي، دا نه چې د زوی نه لاس ویسته. نو دا 2 مسلې شوي. درېیمه دا ده چې یاره جادو دومره کار کوی شي، جادو خو ډېر خطرناک شی دی، سړی وجه هم شي، د جادو د وجې نه سړی مړ کېدی هم شي، او د جادو د وجې نه د سړي یو عضو فلج کېدی هم شي، او د منځه تللی هم شي، ختمېدی هم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صحیح بخاري کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو یهودي او 2 د هغې لورګانې وې، هغه ورباندې جادو کړی و، رسول الله بیا خپلو بیبیانو ته نشو نږدې کېدی. دا وګوره، نو د سړي او اندام فلجولی هم شي، خو دا چې کومه خبره دی ملا صاحب کړې نو دی د حضرت خېټې نه کړې، او دا په کتاب کې نشته چې د زوی د وجې نه حضرت عمر صاحب دا یهودیان وشړل. او خیر دی، زما درته سوال دی د فیسبوک په مسلو باندې اعتمادونه مه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله.